سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر تاسې ته له تیرو نیوز 40 څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته ښه راغلاست وایو. نن شنبه د 1405 هجري لمریز کال د اپریل 15مه چې د 2024 زیږدیز کال د اپریل 4 سره برابر ده. تاسې ته له تیرو نیوز 40 څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. هیواد کې د وروستیو اورښتونو او طبیعي پیښو له امله د 178 کسانو مرګ ژوبله. د وروستیو اورښتونو او طبیعي پیښو له امله د هیواد په کچه 160 تنه شهیدان شوي او 114 نور ټپیان دي. افغانستان د ناچاودو توکو د قربانیانو دریم هیواد. افغانستان په نړۍ کې د ناچاودو توکو د قربانیانو له پلوه دریم هیواد دی. او د کانونو او پټرولیم وزارت پلاوی ازبکستان ته د روزنیز پروګرام په مخه په رسمي سفر لاړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د وروستیو اورښتونو او طبیعي پیښو له امله د هیواد په کچه 160 تنه شهیدان شوي او 114 نور ټپیان دي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د وروستیو سختو اورښتونو او طبیعي آفاتو له امله د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته درانه زیانونه اوښتي دي. د رسمي معلوماتو له مخې په یادو پیښو کې 160 تنه شهیدان شوي، 114 تنه ټپیان او 4 تنه نور لا درک دي. مجاهد زیاته کړې چې 2448 کورونه په بشپړ او قسمي ډول ویجاړ شوي دي او شاوخوا 4840 جریبه ځمکه تخریب شوې ده. د نوموړي په وینا 1045 څاروي هم د دغو پیښو له امله تلف شوي دي. افغانستان په نړۍ کې د ناچاودو توکو د قربانیانو له پلوه دریم هیواد دی. د ماین پاکۍ نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو د افغانستان مرستندویه ماموریت یا یوناما خبرداري ورکړې چې افغانستان په نړۍ کې د ناچاودو توکو د قربانیانو له پلوه دریم لوړ ځای لري. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې هره میاشت شاوخوا 50 کسان د ماینونو او ناچاودو مهماتو له امله خپل ژوند له لاسه ورکوي چې نږدې 80 سلنه یې ماشومان جوړوي. یوناما ټینګار کړی چې د ماین پاکۍ هڅې د عامه پوهاوي پروګرامونه او بشري ملاتړ باید لا پیاوړي شي څو د ملکي وګړو په ځانګړي ډول ماشومانو ژوند خوندي شي. د تیرې شپې زلزلې له امله د هیواد په 6 ولایتونو کې 12 تنه شهیدان شوي او 4 نور ټپیان دي. د اسلامي امارت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي چې تیره شپه د ریختر په کچه 5.8 درجې نسبتا قوي زلزلې د کابل په ګډون د هیواد ځینې سیمې ولړزولې. د نوموړي په وینا د نړیوالو معتبرو زلزله پیژندنې بنسټونو د معلوماتو له مخې د یادې زلزلې مرکز د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ کې موقعیت درلود او ژوروالی یې د ځمکې لاندې 1.8 کیلومتره ثبت شوی دی. د لومړنیو معلوماتو له مخې د یادې پیښې له امله په کابل، پنجشیر، لوګر، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې 12 تنه شهیدان شوي او 4 تنه ټپیان دي. دغه راز 15 کورونه په بشپړ ډول او 33 نور په نسبي ډول ویجاړ شوي چې له امله یې په ټولیز ډول 40 کورنۍ زیانمنې شوي دي. د کانونو او پټرولیم وزارت پلاوی ازبکستان ته د روزنیز پروګرام په مخه په رسمي سفر لاړ. د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند همایون افغان ویلي چې د یاد وزارت د کانونو د انسټیټیوټ ریاست په نوښت او همغږۍ د کانونو او پټرولیم وزارت 18 تنو فني او مسلکي کارکوونکو څخه جوړ یو رسمي پلاوی د جیوفیزیک د څېړنې او سروې ریاست د رئیس په مشرۍ د وړتیاو لوړونې او مسلکي پرمختګ په موخه د 1 میاشتې لپاره ازبکستان ته په رسمي سفر لاړ. نوموړي د یاد سفر موخه د فني او مسلکي کارکوونکو د عملي مهارتونو پیاوړتیا، د نوو جیوفیزیکي ټکنالوژیو سره آشنایي او له اړوندو متخصصینو سره د تجربو شریکول یاد کړي دي. د کابل ګوسفندرې سیمه کې د تیرې شپې زلزلې له امله د یوې کورنۍ 8 غړو خپل ژوند د لاسه ورکړی. د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان ویلي چې د کابل ګوسفندرې سیمه کې د تیرې شپې زلزلې له امله د یوې کورنۍ 8 تنه په شهادت رسیدلي. جسدونه یې طب عادي ته انتقال او یوازینی پاتې نږدې 2 کلن ماشوم یې صحت طفل روغتون ته د درملنې په موخه لیږدول شوی دی. نوموړي زیاته کړې چې د لومړنیو معلوماتو په اساس په ټول هیواد کې تر اوسه لوړ تلفات شتون نه لري او روغتیايي ټیمونه بشپړ چمتووالی لري. او وروستی خبر همدا چې د روغتیا نړیوال سازمان د لوري کابل ته د 8.5 ټنه ژوند ژغورونکو طبي مرستو محموله راورسېده. په دوبۍ کې د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو حالاتو له نړیوال لوژیسټیک مرکز څخه د بیړني هوایي لیږد له لارې نن د 8.5 میټریک ټنه ژوند ژغورونکو طبي توکو یوه محموله کابل ته راورسېده. په دې محموله کې د شیري د درملنې کیټونه، د سینه بغل درمل، د سختې خوارځواکۍ لرونکو ماشومانو لپاره د تغذیې توکي، جراحي
طرحي وسایل او نور شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې دغه مهم توکي به له 419 زره څخه زیاتو کسانو سره د مرستې ترڅنګ په ټول هیواد کې 14600 ژوند ژغورونکي جراحي ممکنې کړي. کورني خبرونه هم دومره و. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 خبرونې. د الله په امان.